ٹیم راشی خلق بجنکی گڑی واتخذت القینات یا قینات داسی وقت براشی جنکی دمانی بونی ولیشی مجلس کی بجنکی اگڑ ولیشی ڈولکی با اگڑ ولیشی مجلس کی با ڈول خلق کینی تولش پا ڈول کوتا ناس ہوئی محبوب عربی فرمائی سبائی کی با دمانزہ پٹیم دیوشی خوب ورباند راشی او دبوی کلچ دا خوب نرا بیدار شی ازاهم قردتن و خنازیر گوری چی زانتا دا چانا با شادوگان جوڑ شوی وی و دا چانا با خنزیران جوڑ شوی وی شوق جواب را کئی دا رسول اللہ مبارک صادق دے کنا دے کچاو ویل چه صادق نہ دے یا پا ضمیر کے دا کذب نسبت راغے ورتا کافر دے زندق دے توبہ نہ قبلی گی اگر رشتی دے صادق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا سے پیغام پرک دی کہ آخر زمانہ کی با دا ڈمانو پا مجلس کی دا سے وقوی کہ سہر با پروت پی خود چرا پاسی یا بت شادو جوڑوی یا بت خنزیر جوڑوی اے نوجوانان و عوام و طالبان تنوائم طالبان چی دے باز پا غضب کا کر دی دا جمیش پی اتنی دیم کئی اخرے دی دیتا مثلو کی وائم آغا چی کم اکثر طالبان زمونگا خدی دا چی کم دے داورانی نکئی لیکن عوام توائم اے نوجوانانو دا یو حدیث دانتا عبرتو گردوائی کخپل خپلوانو ٹبر کے چرتا اجراگان گڑی دل جنکی گڑی دو مجلسو مورزی آخر زمان دے اسے نشپا بتیرشی سبا بدر نشادو جوڑوی خنزیر بدر نجوڑوی پیرانو بگرد دعا را توقع چی ما خورے برتا انسان کی انسان کیگے بنا دا حال بدر باندے راشی او یرے گئی آغا غیور آغا شاندار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراغے دعوت شروع کا دا دعوت بالمقابل امت اجابت سوکرل دن امت دعوت سشے کئی امت دعوت سوکرل نن امت اجابت سشے کئی عام دنیا کا کفار دی کا یہود دی کا نصرانیان دی کار سوک دی کافت للناس کا پیریان دی تا روز قیامت دا طول دا پارا استاذ سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راغے دعوت شروع کا دا یو دعوت پزے دا دی چی رب ذوالجلال یو خیستہ خانچہ جوڑا کرے دا گلے دے خلق دعوت قبول کی جنت تا پلار کی داغے بالمقابل دمکی معظمی مشرکانو دما استا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسو اکرل دا سے حالم پیرا کہ مبارک رب کریم تا بیت اللہ شریف کے سر پر سجدہ بانے پروت دے ابو جہل لعین اعلان کئی ورخ سوک بوی کہ ماتا دا اوخ پریوان روڑے اگا اوخ چیالال شی داغی دلری چی کم سدویارات روڑے عقبہ ابن ابی معید ظالم بیدینا دے لاڑا او یو خالال شویوا او داغی لرے یا داغی پریوان روڑا امام الانبیاء شاندار و غیور پیغمبر ربی کریم تا آغا پاک زمین کے پسجدہ بانے پروت دے بیدینان راضی آغا لرے آغا پریوان دا امام الانبیاء پولو باندیا چاہی نم رسوک نشتا کہ کافر اللہ سنسی دا سے حالات دی فدا سے سخت حالاتو کے امام الانبیاء دا رسالت پیغام نہ پرگ دی آغا بیام رسی فدے سیم کے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا پنزو کالو یا دا او کالو پر عمر ناجح دا کہ دا او کالو پا عمر وڑا ما شمدا رالا ادرے دا کافرانو تا سپک سپک کنزلو کرل او دا امام الانبیاء دا غولو مبارکو نئی دا اخر پریوان لرکا او بیا کافرانو توائی اما پلار تاسو تا ست تکلیف در سول دے یو دعوت در کردے دے کہ دعوت قبل وی دیر خدا ورن تکلیف ولی ورکوی ورتا محبوب علیہ السلام حرم شریف کی تنگیگی زڑی دا کافرانو دعوت ورکی سوک دعوت نہ قبلی مبارک تنگ شا دا سی بار تلاڑا یو میلہ دا آگے میلی تا دا عکازی بازار آگا با پافتا کی یوزل لگی دا عکازی بازار تلاڑا دا بانڈو خلق براتلل زید ابن حارثتا رضی اللہ عنہ توائی رازا چی دی بانڈی دی عکازی بازار تلڑ شو
چې دې شه د باندې خلق وي هغه ته سوالو کو ای ته دعوت ورکو تاسو کې ایمان وروړي کله چې د عکازي بازار ته لړل کافران ډله ډله ناشتي لچکان لکان راغون کړی دي امام الانبیاء تیریږي هغه کانی راخلی امام الانبیاء باندې گزار کوي چې مخ مبارک راتاو کی کافران پسې چټي وهي خنداګانی ور پسې کوي مبارک راغې دلگیر او خفده د خپل تر مبارک کور ته راځي کافران راځي ابو طالب ته راځي ابو طالب ته وایي چې دا وراره دې منع کا یې مونږ ته راکا کای قتلو کای قید کی بندي کو کای د علاقین شړو تا تبل معصوم درکو او یا داسې وکا چې وراره دې منع کا چې زمونږ د بوتانو سپکاوي نه کوي ابو طالب ورته وایي تاسو کې نه دا وراره راغړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو ورته وایي دا جرګه د مشرانو راغلی دا سوالو معنا دا خبره پرېږده نورې خپل دین چلوا په دا چا په دین باندې رد مکوا رسول الله مبارک پسترګو کې اوخ کراله صادر مبارک راواخستا یتیم دے د پلار نه یتیم دے د مور نه یتیم دے نیکي وفات شوه دے د تر په کفالت کې دے نن تر جواب ورکي ورته وای زما خبرو معنا د محبوب علی السلام سترګې د اوخ کو نه ډکه ډکه مبارک صادر پوګه کوي ورته وای اے زما تر تا کور پر خدای شم لیکن در رب ذل جلال در رسالت پیغامونه نشم پر خدای دروازې ته رسیږي ابو طالب منډر راخلی محبوب علی السلام واپس راګرځي سوال ورته کوي راځه خیر دې تمام دنیا دې خفوي پتا سم خفکیږي بیا یې ځان سره ایثاري کافران راغونډيږي لاسلیک کوي چې په ابو طالب باندې یا پر رسول الله مبارک باندې د مکی معظمه په بازار کې سخر کړل یا اتواخستل جریمه بوي بیت الله شریف باندې کاغذ اویدان کا رسول الله مبارک او ابو طالب سے مجبوریږي مکه معظمه پر خدا شعیب ابي طالب تلاړل درې کالا مسلسل چا په محبوب باندې سفر سوالنا چا به ساخستلنا چا به سلام علیک نکو دوی به سلام واچو علیک بنو خبره ور سره چا نه کولې څومره خرچه چې دوی لرله خرچه خلاص شوا دي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیبي مبارکه هغه د دې تکالیف د لاسا وفات شوه دا محبوب علی السلام ته بچي چا خسته روټي روړه مبارک بچو قتل او به جړل چا ورته ولې جاړي وما ته بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها را یاد شوا د شعیب ابي طالب زندگی را یاد شوا بیبي خدیجه مبارکه فرمایي ومونږ د سیستم رااله چې مونږ څخه خرچه ختم شوا مونږ بدونو پانی شلولې مونږ به غیاګانی کولې مونږ به پوبو کې اوخټولې او هغه وبو مسکلې بیبي خدیجه رضی الله عنها فرمایي دا سیستم په ما باندې رااله چې ما به کله قضای حاجت تلاړم او د سماته به میکاو دا به د انسانانو د سماته نو زما او د سماته به یا د چیرو پشانو یا به د ګډانو پشانو ولی چې موږ به غیاګانی وبو کې شولې وي موږ به داسې پانی شولې وي موږ به زندگی پاغي باندې تیر کړې و معزز سامعینو یا رسول الله مبارک د دین د دعوت لپاره غیا خوري یا رسول الله مبارک پانی پوبو کی شی آگا خری نن امتی باندے رب کریم احسان کردے مالداری ور کردہ آگا انصافدار بالمقابل دا رسول اللہ تکالیف یاد ویستل دا محبوب علیہ السلام دعوتنا یاد ویستل دا خپل خرچ را واخلی پی جڑای خرچ کئی پا ڈمائی خرچ کئی پا دغبانی نشرمیگی ورز دا قیامت بن رازی کہ محبوب علیہ السلام دی امتی تا دمرا قدر موائی کہ اے امتی ازما حالات یاد ہوتا چې ما د مکی معظمه سختي ستاد دعوت د پاره فزان باندې تیرولی دا سپې په باندې رااله محبوب علی السلام دلگیر او خفده زید ابن حارثه تصب توي ما سره لاړ شه راځه چې طائف تلاړ شو د طائف خلکو ته بلک دعوت ورکو مبارک طائف ته ورسېده لری خپلوانی پاغه کلی کې وو چې ورلل یا سړی ملمت ستړي مشي وي ورته روټي ورکي 8 کیلومتر فاصله مزلی کړه دے پیدل دا مسافت قطع کړه دے هغه ظالمان خبر شوی دي لچکان راغون کړي دي او ورته ویل دي الا بالله ثم وثم محبوب ورته خودلې دي چې دا صابئی دي بی دین دي الا بالله لیونه دي جادوګر دي پکانو باندې ولای رسول الله مبارک پکانو باندې ویش د دعوت په وجه باندې د سر مبارک دوینو نه پانی ډکه شوی را روان دی بیرته او یو ځکه د انګور یو سفر دی
د عتبه او د شیبه سفر دی دې ته راغی هغه ځای کې مبارک ناست دی جبریل علیہ السلام راغی یو بله فرشته ورسره ده ورته وایي دا فرشته څوک ده وی دا ملک الجبال ده دا هغه فرشته ده چې په غرونو مقرره ده دا فرشته دې دپاره راغلې ده تا سره د طائف خلکو ظلم کړی ته یې په کاڼو ویشتلی رب کریم را